د پیغمبر علیه السلام مجلس یو ځل لګېدلی دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې تذکره وشوه چې د زنانو دپاره کم څیز داسې دی چې هغه بهترین څیز دی. صحابه به په داسې موقعو کې زیات تر د پیغمبر علیه السلام د خبرې جواب نه کوو، بلکې داسې به فرمایل چې الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول ته ښه پته ده چې د زنانو دپاره بهترین څیز دی. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله کور ته رالم وی فاطمه رضی الله تعالی عنها ته مې د الله رسول نن یو خبره وکړه، نن یې زموږ نه یو تپوس وکړو چې د زنانو دپاره بهترین څیز دی. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته وایي نو بیا تاسو څه جواب ورکړو؟ وایي هېچا جواب ورنکړو، او چې چا جواب ورکړو نو هغه هم پیغمبر علیه السلام وایي چې دغه څیز نه دی، دغه څیز نه دی. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها علی رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل فهلا قلت خیر لهن الا يرين الرجال ولا يرونهن. وایي تا د پیغمبر علیه السلام ته دا جواب ولې ورنکو چې د زنانو دپاره بهترین څیز دا دی چې چرته دوی سړي ونه ویني او سړي چرته دوی ونه ویني. دا خبره به دې ورته کړې وه د زنانو دپاره بهترین څیز په مخ د ځمکه باندې هغه دا دی چې دوی چرته سړی ونه ویني او سړي چرته دوی ونه ویني. علی رضی الله تعالی عنہ د دې ځای نه په منډه منډه لاړې او پیغمبر علیه صلات وسلام ته د دې خبر وکړو. یعنې نبی علیه السلام هم پوه شو چې دا جواب ورکړی دی دا زما لختي جګر حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها به ورکړي. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا الله رسول هم دقسې ده.